اوس که تاسو وایئ چې ته وایې چې زما اخرني ولاګ نو دا ولاګز بیا د کم ځای نه راځي. نو اصل مسله دا ده چې موږ خو اراده کړې ده د تلو او د تلو اراده م چېرته کړې افغانستان ته، خو یو مسله پیښه شوې ده. هغې نه مخکې زه نن چېرته راغلی م، نن مې څه کار دی راغلی م چکدرې ته. تاسو به یې چکدرې ویډیو کتلي د ټول نه مخکې ما دلته کې یو وړه شان ویډیو واخیسته، خو چونکې هغه زما خوښه نه شوه. هغې نه وروسته دغلته کې چې کوم د کبابو د هوټل دی ډېر ور راسره شو، ده ویې چې راځه بر دې بلډینګ ته خېجو، ما دې نه به تا ته عام نظارې هم ښکلې راشي، د خپل ډرون شاټس به پکې هم مزدار واخلي. او بله خبره چې درې دا ویډیو چې کم کلر ګریډینګ دی نو هغه زمانه نه دی خراب شوی. ټیک ټاک پې چې کم دی پته نه چې څه چلی کړی آټو دغه چې پې اغستی فلټر، نو هغې وجې نه چې کم دی کلر ګریډینګ لږ ډېر ګډوډ شوی دی. خیر دلته رالم خپل ویډیوز دپاره مې چې کم دی ډرون فلای کو د شارټس دپاره مې کوشش وکړم چې د چکدرې نه ښه ښکلي ښکلي شارټس وباسم چې څومره هم کتونکي دي څومره هم مسافر دي هغوی ونازومه. دلته نه مې کار را ختم کړو، واپس یې مې وکړه. خو تاسو چې ما ویل مسله پیښه شوې، مسله مې دا پیښه شوې ده چې د ټرانسپورټ کم ګاډي دي د هغوی ډېره غټه مسله ده. یوې ریټونه های شوي دي، بل دا وجه ده چې شته نه، چې کم ګاډی ته غواړي هغه د هغوی سره نه وي، د هغه وجې نه قصه لږه ایساره ده. او کیدای شي چې تاریخ یا دغه لږ بږ چې کم دی د دې اندازه وشي چې ریټونه به ښه کېږي یا به ټرانسپورټ صحیح کېږي. نو دغې ته موږ په انتظار وو. انشاءالله د ګل نهي ورسته به زمونږ فاینل ډیسیژن راځي انشاءالله. نو بیا به د خپل موب کېدو چې کومه سلسله ده هغه شروع کوو. د دې نه بعد چې کم دلته مې مونځ وکړو چکدرې کې روان شومه د انټرچینج په اړه باندې. دلته مې پکې یو کډه وړې ده، دا ډېر دردونکې کیسه نه وي. کله چې ته په یو ځای کې 40-45 کاله تېر کړې د هغه ځای نه ځې نو دا ډېر درد انسان له ورکوي. خو خیر نو ځان مې رارسو د دویمې ویډیو دپاره. دلته مې چې کم دی دلته کیمرو والی هغوی له مې موبایل ورکړو، مې تاسو هولډ کړئ، زه به خپل ریکارډینګ وکړم. دلته مې ښه ښکلي ښکلي شاټونه واخیستل، خو د کلر ګریډینګ د وجې نه چې کم دی ما ته لا فلټر نه میلاوي چې فلای کړم. نو نیکسټ ویډیو به تاسو ته هغه اپلوډ کړي. دا هر څه چې ما وکړه زه په تبه کې وم، بیمار وم، دا هر څه مې وکړه. نو ماښام چې کور ته رالم ماسخوتن روټۍ مې وخوړه، ورسره مې چې کم دی نو ګولۍ هم خواته ځان سره ایښودی مې چې دا وخورم، او شنه چای ورسره وه مې چې دا کوم لږ ډېر غوړ خوراک دی نو چې شین چای پسې وڅښلی شي دا به بیا مزه وکړي. که دا ولاګ مو لږ ډېر خوښ شوي خپل سپورټ شو کوئ، مې له یو بله ویډیو کې تر هغې پورې د لوی الله په امان.